अरमान साहब वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी जब्बा कोरोना वर्सेस आज कारी ने ये बड़ी अच्छी बात कही आप زه د سواد ملګرو ته یو زیری ورکوم چې نږدې ورځو کې زه چیو دپاره یو کیفي وباسمه तो चलिए शुरू करते हैं دا وګوره که نه دی اوس په موبایل کې لګیا دی په دې موبایل کې ولې لګیا تا زما ویډیو نه ده کتلې هغې ارمان ما ته پوښتنه چې موټرسایکل دې په سا اخیستی دی اورې دا کم ځای و دا نوی دی که نه او پخوا چې به خلکو وي که نه چې څه شی به واخیستی ول دا مې په غنمو کې اخیستی دا مې په جوارو کې اخیستی که نه لکه هغه مې خرڅ کړي او نن سبا چې کم دی نو خلک وایي دا مې په ډبل ټیپ کې اخیستی دی السلام علیکم تاسو صاحب اختر دې مبارک شه روژې تراویح منځونه استاد صرف دغه مبارک شه روژې دی به چې کله نوی نوی وایرل شوی وم که نه په سوشل میډیا باندې نو لومبی کس عادل ارمان و چې زما کلي ته راغلی و او زموږ د کلي په خوړ کې زما نه انټرویو اخیستې وه اوس چې کله هغه زوال له راغلی مطلب نه مې پېژني خلک نو په دې اینډ کې بیا عادل ارمان راغلی دی سلامونه ملګرو عادل ارمان یم او د اختر ورځ ده بلکې د اختر د ورځې مازدیګری دی او راغلی یم ډېر محترم ابراهیم تاج صاحب لا د اختر ورځ وه دوست دشمن راته راغاړی وتو خو په دروغه هم جانان زما تپوس ونه کو په خپل دغه شعر باندې ټولو ملګرو ته اختر مبارکي وایم او ډېره زیاته مننه تاج صاحب دلې د کور نه ښکته دغلته د لاس دغې طرف ته دغې طرف ته یو خوړ دی نو زما خپل خواهش دا ده چې هلته ځو او تاج صاحب چې دی نو موږ له دودپتي چای پخه کړي موږ سره اوسئ په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب که دلته کېږدې نو په خپله به ټنګېږي کوک یم په احترام نوم اخله داسې ځو هغه ښکته هغه پول چې هلته چې دی نو د تاج صاحب مینهوال هم راغلل د تاج صاحب په دې کې د تاج صاحب مینهوال دا باعث فخر خبره ده बात तो सही है ملګرو دا تاج صاحب چې دی نو خشاک پیدا کوي د چیو پخولو دپاره دا د یو درې ته به زه څه نوم وایم کڼ کې به ورته یم که څه ورته یم لکه دلته ولې نه پخوو کوزه چک که نه راشه دلته راشه سم بیچ دی अच्छा دا ځای ښه دی دا د تاج صاحب د کور خوا کې بیچ دی بالکل صحیح دی او دا سمندر دی هاي ګایز مونږ راغلي زمونږ کلي ته دا زمونږ د کلي بیچ دی عادل ارمان یې تړلی و د روژې په میاشت کې بېګای راپرېښی دی نو مونږ وی چې لکه د خپل ملګري میلاوېدو له راغلم چې څه صورتي حال دی تاج صاحب چې دی نو اوس ترتیب برابرې چې نغری کم ځای سټ کي بلکې نغری جوړې ماشاءالله اوس نغری څنګه جوړېږي تاسو ته ښایي ولکانو یې نو ګټې چې کېدي نو کار به وشي دا د کنستو دا کار خو مې ستا نه زده کړو نو نغری جوړوم دا اوس مونږ نقشه واچوله ګوره ورته دا عمر له نقشې سرې بچولې دا ځای مې غټ کړو پتیله وړه ده بل جوړوم तुमसे ना हो पाएगा نو دا کېده که نه چې سایز پته خو درته لګي دې کې غرغنډه نه اخلي مړه وړګي پلان ناکام شو د تاج صاحب دغه خیمه چسره نه ورشه دی خپل کوم شي ساتو تاج صاحب دا ته په کومه جذبه باندې ما باندې د خپل کور د خوا د سمندر په غاړه باندې د ګوړه چیپس کې فالورز دي زیات دي زما ما ته په ټول هر څه کې دا اور ګران دی اور بدول ولې اور لګول خو د دوو کسانو ترمنځ تا ته ډېر اسان دی تاج صاحب هغه جدا اوري د لرګو ترمنځ درته ګران دی لرګو دا خو ډېره ګران دی ګوړه د خوړ په اوبو کې خیر دا خو روانې اوبه دي پاتې اوبه دي تکې شنې اوبه دي دا پکې اوس وراچوو خو دا شی ما ته لږ ډېر ښکاري دا به کموو سلام سم د ماښامه تبې ونیولم تا راته کړی وې خیر یې مازدیګر زیګر جو د جهان سمنیا کوی ته پرېوتې وه هغوی ورپسې مغناطیس ښکته کړه او په هغې راایستله دا څنګه له دې په ژوند دا سوچه پی دی دې کې بالکل د اوبو ملاوټ نشته دی ये बड़ी अच्छी बात कही आप چې یو رنګ پې تاسو په خپله کتلی شئ دا اوس پخه ده خو مونږ یې خوټ کوو چې څونه زیاته وخوټ کېدو نه د هغې خوند سیوا کېږي دا هغه شانتې چوتوی تې ښه چې ده نو تاج صاحب به مونږ ته ونیسه چې تاج صاحب تیاره کړله او تاج صاحب اوس په خپله مینه باندې چې دی نو ما ته کپ کې راواچوي
الکه اوس په توی کې 50 روپے راکړه 50 وړی دقه شان تاج صاحب د طاهر لالا په شان ماشاءالله یار ایمانن خبرو کوم داسې حد ده که نه داسې چې تپوس یې مه کوه زه د سوات ملګرو ته یو زیری ورکوم چې نږدې ورځو کې زه داسې کار کوم چې د چیو دپاره یو کیفي وباسم او د هغې دپاره چې دی نو تاج صاحب ما د اوس نه آی ورکړو تاج صاحب زه ستا ډېره زیاته مننه کوم چې تا په ما باندې په خپل لاس پخ کړی چای وڅکو کور کې راته ډېر وي چې دلته به له پخه ګزان سره ویسې خو موږ وی نه چې موږ ځان له پخه نه کوو خپل سر په بجاو نه کوو راکړې اجازت په لوی الله مو سپارم په آخره کې یو 2 شعرونه دې ملګرو ته ووایه ته خو شاعر ومې که نه د کوک سره 2 شعرونه چې سري ګریوانونه یو ټول کال کې راټول نه شو سري ګریوانونه یو ټول کال کې راټول نه شو عمر له پیوند اخلو یو اختر او بل اختر مړ وجود له ژوند اخلو یو اختر او بل اختر ګرځو له ژوند فند اخلو یو اختر او بل اختر مالا ابراهیم تاج صاحب لا او د دې ترڅنګ ولی صاحب لا راکې اجازت ماشومه ستاسو نوم دی او عدنان لم ورکې اجازت په لوی الله مو سپارم د خدای په امان وایي د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونی کړې لیونی مازدیګر